اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، تمه ده چې تېر درس مو زده شوی وي. د نن ورځې په درس کې تاسو ته په معادله کې د ضرب او تقسیم عملیې در پیژنم. فرض کړئ چې A B C د حقیقي اعدادو په سیټ کې ګډون لري. په داسې حالت کې که A د وی سره مساوي وي، که موږ د دې معادلې په دواړو خواو کې د سی حقیقي عدد ضرب کړو، بیا هم یوه معادله لاسته راځي، یعنې په مساواتو کې کوم فرق نه راځي. مثال ورکوو، لیکو چې x مساوي کېږي د 5 سره، x مساوي کېږي د 5 سره. په دې معادله کې وایو چې مثال a پر ځای مو x لیکلی دی، b پر ځای مو 5 لیکلی دی. اوس موږ دلته د c پر ځای دواړو خواو ته 2 عدد ورضرب کوو، 2 عدد ورضرب کوو. 2 ضرب x 2x مساوي کېږي 5 ضرب 2 10. ښه، اوس خبره د تقسیم کوو. دغسې وایو که چیرې A د B سره مساوي وي او دواړه خواوې د C په حقیقي عدد باندې وویشو، بیا هم یوه معادله لاسته راځي چې د دې معادلې سره به هغه کوم فرق ونه لري. مثال یې داسې ورکوو، لیکو چې 2x مساوي کېږي 100. په دې ځای کې که موږ د مساواتو دواړه خواوې په 2 باندې وویشو، دلته به 2 د 2 سره اختصار شي، د x ضریب به 1 پاتې شي، او په دې ځای کې که 100 په 2 باندې وویشو څو کېږي؟ 50 کېږي. نو په دې ډول موږ کولی شو په معادله کې د ضرب او تقسیم عملیې وپېژنو. هیله ده چې دغه درس مو زده شوی وي. تر بیا ښې چارې.